السلام علیکم ملګرو، څنګه کولی شو چې کلیپ لابس اپلیکیشن فعاله کړو او د هغې څخه پیسې وګټو. راځو د هغې د فعالولو طریقه او په هغې کې د پیسو ګټلو طریقه درته ښیم. د کلیپ لابس لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې واچوم، له هغه ځای څخه یې ډاونلوډ کړئ. چې کله دغه پروګرام خلاص کړئ تاسو به دغه شان یو صفحه خلاصه شي. که چېرته تاسو په فیسبوک آی ډي باندې دغه پروګرام خلاصوئ، فیسبوک آی ډي پکې خلاصوئ، نو په کنټینیو وایډ فیسبوک باندې به کلیک وکړئ، او که په جیمیل اکاونټ باندې فعالوئ کنټینیو وایډ ګوګل باندې به کلیک وکړئ. زه غواړم په جیمیل باندې فعاله کړم، دغلته به زما جیمیل راوړئ او زه به چې جیمیل سلیکټ کړم دغه دی زما د کلیپ لابس اپلیکیشن فعاله شو. په دې کې به انځور ورکړو او میل به انتخاب کړو او نوم به ورکړو. میل انتخابوم او بیا انځور ورکوم. دغه ځای کې تاسو ته خپل سټیکرې درکوي، که دا ورته انتخابوئ او که نه د ګلري څخه انځور راخلئ، هغه به راواخلئ. زه غواړم دغه یوزر نیم بدل کړم او یو وړوکی یوزر نیم ورکړم. نیکسټ باندې به کلیک وکړو. کویس تاسو ته څه په زړه پورې دي په دغه کې، نو دې نه به یو 5 انتخاب کړئ. زه به ورته دغه انتخاب کړم: موزیک، فني، ټکنالوژي، سپورټ، هر یو چې انتخابوئ ستاسو د خپلې خوښې. بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دغه دی زموږ اکاونټ بالکل فعاله شو. اوس راځو په دې کې د کار کولو او د پیسو ګټلو طریقه درته ښیم، چې په کومه طریقه باندې موږ پیسې ګټلی شو. دغه ځای تاسې کتلی شئ زما اکاونټ جوړ شو. دا زما اکاونټ ته اوس راځو. د وارث باندې کلیک کوو، دغه د اوپن لومړی ګفټ درکوي، دغه به خلاص کړئ. ګورو ماته په دې کې کوینس راکوي. اوس به دا خلاص کړو. ګورو دغه کې ماته $2 راخېږي. په دغه کې ماته $2 راخېږي. د چانس خبره ده. زه په دغه کې یو انتخابوم چې هر یو مو خوښ وي هغه به انتخاب کړئ. دغه ماته $0.20 راکړل. اوس بېرته له دغه ځای څخه شاته ځو. په دې کې فری کوینس باندې کلیک کوم. دغه پاس چې کوم ماته راکړی دي، په دې کې دغلته تاسو ته ګیمونه درکوي. هر یو ګیم چې تاسو دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ او یو 15 دقیقې استعمال کړئ، نو تاسو ته به دومره کوینس درکړي. لکه تاسو په دغه کتلی شئ چې په هر ګیم باندې بېل بېل کوینس ورکوي. اوس له دغه ځای څخه بېرته شاته ځو. اوس دغه ځای کې تاسو ته د اونۍ په حساب باندې هره ورځ بېل بېل کوینس او ډالر درکوي، چې هر څومره مثلا زه دغه اولنی خلاصوم، د نن ورځې ماته 500 کوینس راکړل. تاسو کتلی شئ دغه ځای کې په اوله ورځ باندې 500 کوینس، په دویمه ورځ $1، په درېیمه څلورمه ورځ باندې تاسو ته دغه بکسونه درکوي. په دې کې کوینس راخېږي. پنځم باندې $0.50 او په شپږمه ورځ باندې 500 کوینس او په اوومه ورځ باندې تاسو ته دلته هم ریوارډ درکوي. اوس راځم زه سپین خلاصوم. دغه سپین لومړی دغه سپین خلاصوم چې دا په اونۍ کې 6 ورځې پس یعنې په اوومه ورځ باندې راځي. په دې کې دا ډالر ورکوي چې هر څومره چانس وي. زه اوس خپل بخت ګورم چې $2 راکوي. سپین باندې به کلیک وکړئ. دغه دی ماته یې $0.20 راکړل. اوس په دې نورو سپین باندې کلیک کوم چې دا هره ورځ ورکوي. 3 ساعته پس 4 سپین ورکوي او بیا په یو ایډز کتلو باندې نور دغه هم ورکوي. تاسو ګورئ چې ماته یو سپین خلاصولو باندې څومره دغه راکوي. په دې کې دغه ډالر هم ورکوي، کوینس هم ورکوي. اوس دغلته به ایډز وګورئ. دا به تاسو ته په دې ایډز کتلو نه بس بیا سپین نور درکوي. دغه ځای څخه تاسې کلیپ لابس اپلیکیشن انوایټ کولی شئ او دغلته تاسو له خپل رزمي کوډ هم درکوي. د هغه کوډ په واسطه باندې تاسو ته او هم نورو کسانو ته پیسې ورکوي.
ته زه اوس خپل یو ریډیم کوډ ورکوم. ګورم چې ماته په ریډیم کوډ باندې 100 روپۍ راکوي. ریډیم ریوارډ باندې به کلیک وکړو. اوس کنټینیو باندې به کلیک وکړو. دغه نه ماته $1 پوره $1 راکړ. ریډیم کوډ ډېر مهم دی. زه به تاسو ته دغه کوډ په ډسکرپشن کې واچوم. له هغه ځای څخه تاسو همدغه ریډیم کې ورکړئ. تاسو ته به $1 به تاسو هغه درکړي. اوس راځو دغه کې ویډیوګانې ګورو. په دې کې هر یو ویډیو چې تاسو ګورئ هغه به پلی کړئ. تاسو ته به دغه ځای کې کوینز درکوي. په ویډیو کتلو باندې دغلته تاسو کتلی شئ. دغه ویډیو ګورئ، دغلته کوینز روان دي. دغه بوتل چې ډک شي بیا به کلیم باندې کلیک وکړئ. دغه اوس کلیم باندې کلیک وکړئ، دا به تاسو ته حساب شي. او دغه کلیم بیا موږ په ډالرو باندې بدلولی شو. یعنې د 1000 کلیم نه $0.1 جوړېږي. تاسو هر څومره ویډیوګانې ګورئ تاسو ته دغه باندې کلیم درکوي او هغه بیا په ډالر ایکسچینج کولی شو. د هغې طریقه هم درته ښیم. په دې کې تاسو نفر هم فالو کولی شئ او تاسو هم فالو کولی شئ. خپل ویډیوګانې پکې هم اپلوډ کولی شئ. په هغه باندې هم تاسو ته پیسې درکوي. دغلته تاسو ته ګیمونه درکوي. دغه ګیمونه په کولو سره تاسو ته کوینز درکوي. هر ګیم په کولو سره تاسو ته بېل بېل کوینز درکوي. دلته له فلم په کتلو سره د ګیم په کولو سره او بېلابېلو طریقو تاسو ته پیسې درکوي. اوس راځو ایکسچینج کولو ما طریقه درته ښیم چې دغه کوینز څنګه ایکسچینج شو. ایکسچینج باندې به کلیک وکړئ، بیا به راشئ ته ایکسچینج باندې کلیک وکړئ، بیا په ډن باندې کلیک وکړئ. نو دغه تاسو دغه $0.2 یې ماته راکړل. 1000 چې پوره شي 0 باندې یو 0.2 په 0 باندې $0.1 ورکوي. دا وه د کریپلاکس د اپلیکیشن د فالولو طریقه او په هغه کې د پیسو ګټلو طریقه. راتلونکي کې انشاءالله تاسو ته د دې څخه د ویډرا کولو طریقه هم درښیم. تر بلې ویډیو د الله په امان.